ځینې ځوانان د ژوند له سختو تختی، خو نه پوهېږي چې همدغه سختي د انسان د جوړېدو لاره ده. کله چې ژوند درته دروازې نه پرانیزي، هغه وخت د صبر دروازې خلاصې کړه، ځکه هر درد، هر خفګان یو نوی ځواک زېږوي. انسان تل هغه وخت بدلېږي کله چې نوره هیڅ لاره نه وي. په سختو کې د انسان رښتینی ځان پیدا کېږي، نه په اسانتیاوو کې. هغه زخمونه چې تا کمزوری کړي، سبا به ستا د پیاوړتیا نښه شي. سختي د انسان د ماتېدو نه د جوړېدو امتحان دی. نو که ژوند درته سخت ښکاري، تخته مه، ځکه همدا سختي ده چې تا به د هر چا لوړ کړي.